وای غمونو له پیدا یو دردونو له پیدا یو غمونو له پیدا یو دردونو له پیدا یو بدبخته پښتانه یو مرګونو له پیدا یو ملګرو کوم افسوسناک واقع چې راغلی دا په پیښور کې کم تاسو وړاندې به وي ویل کېږي چې هویا تنه پښتانه په هغې کې هغه شهیدان شوي دي که ستاسو یاد وي پښتون قوم چې کم دی هغه چېرته خوشحالي ونه مونده بس صرف د بمونو لاندې هغه پروت دی چې څه قسمه واقع راځي هغه خامخه پښتون قوم چې دی هغه په هغه کې انوالي او هغه د غم کم خبر چې بیا په پښتون قوم باندې راځي پرون چې کم پیښور کې کومه واقع شوې ده پکې اویا کسان کم هغه شهیدان شوي دي نه علاوه نور ډیر زیات هغه زخمیان دي او ویل کېږي دا هم چې کم خودکش حمله شوې ده د اوس هم خلک لاندې کومه ملبه چې ده د هغې لاندې پروت دی خودکشي هغه کړی شوې ده یعنی خودکش وی راغلی دی او جومات کې په پیله سب کې ودرېدلی دی که ستاسو یاد وي دا جومات چې کم دی په دې کې زیات تر تعداد هغه پولیس والا چې دی هغه شهیدان کړی شوي دي یعنی پولیس لاین خواته د دې پولیس دی نه علاوه اووه نورې سرکاري محکمې وي چې داسې خلک به هم هغې ته راتله یعنی زموږ د پښتنو څه مسلې به وي نو هغه به هم هلته تلله نو د مونځ په ټایم کې چې دی هغه پولیس والا دی نه علاوه نور کم پښتانه چې دي هغه په دې کې ودرېدلي دي خودکش حمله چې کړی شوې ده نو په هغه کې بیا کم اویا کسان چې دی شهیدان کړی شوي دي د دې نه علاوه په سوشل میډیا یو تصویر هم چلیږي کم درې څلور ورونه ټیک ټاکران چې دي داسې پکې ویل کېږي چې دا پکې هم هغه وفات شوي دي نو دا سراسر دروغ دي آیا غلط خبر هغه مه شیر کوئ چې تاسو پس په ټیک ټاک باندې ویډیو جوړه کړئ او وایئ چې دا پکې شهیدان شو دا پکې شهیدان شو نو غلط خبر هغه مه شیر کوئ یعنی درې ورونه کم ټیک ټاکران چې دي دا په ټیک ټاک شیر کېږي او وایي چې آیا دا پکې هم وفات شوي دي نو دیو په خپل پیج باندې هغه ویډیو کړل او د دې واقع مذمت هم هغې کړلی یعنی هغه وفات شوي پکې نه دي داسې غلط پوسټونه او غلط خبر هغه مه شیر کوئ دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو د الله په امان